یو ورځ افلاطون یو بد شکله او بدرنګ ځوان ولیدی چې یو بل شایسته ځوان ته یې بد ویل. خو افلاطون دغه ځوان د بد ویلو څخه منع کړی او ویل ته باید د سره په ډیر ادب مخامخ سې. بدرنګ ځوان د افلاطون څخه پوښتنه وکړه او ویل آیا ادب پر ځینو خلقو لازم دی او پر ځینو نه دی لازم؟ افلاطون وویل یا هیڅ کله داسې نه ده، خو پر هر انسان دا لازمه ده چې په هنداره کې خپل مخ ته وګوري. که یې خپل مخ شایسته ولیدي نو د اخلاقو بدی دي په دغه شایست نه ګډوي، او که یې خپل مخ بدرنګه ولیدي نو د دوی بدی په ځان کې نه سره یوځای کوي چې هم یې مخ بد شکله وي او هم یې اخلاق خراب وي.